خلکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ په دې هیله چې تاسو به ښه وئ جوړ وئ او صحتمند به وئ او یوه اونۍ به هم په خیر سره تېره شوي دا د بیا هم راغلو ستاسو لپاره فکري رغون خپرونه در وړاندې کوو دوستانو د فکري رغون د خپرونې وړاندې کوونکی بیا هم زه نور غفور ظهیر یم او نن په خپرونه کې دوه ډېر درنه میلمانه هم راسره دي مبارز ځوان عبدالرحمن اشنا او یو تن ښوونکی میر اعظم شاه حمیدي صاحب تاسو ته هم ډېر ښه راغلاست وایو په خیر راشئ کورونه مو آباد ډېره زیاته مننه تاسو ته همداشان د راډیو ټولو اورېدونکو ته او همداشان ژمن صاحب ته همداشان ښوونکي صاحب ټولو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم هیله ده چې راته روغ او جوړ به وي او تر دې مو زموږ خپرونه تعقیبوي حمیدي صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست او زه هم په خپل وار سره تاسو او تخنیکي همکار او ټولو محترمو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او زه هم خوښ یم چې په دې خپرونه کې مو میلمه کړی یم ډېره مننه قدرمنو دوستانو تاسو پوهېږئ چې زموږ استاد په ټولنه کې بار بار دا خبره د ټولنیزو رسنیو پر فیسبوک او همداشان د تصویري او غږیزو رسنیو دا خبره ډېر کېږي چې ځوانان زموږ او ستاسې د ټولنې د ملا تیر دی ځوانان د زموږ او ستاسو د ټولنې مهم قشر دی خو په شرط دی چې ځوانان خپله ځواني وپېژني خپل اهمیت وپېژني موضوع هم همدا دی چې موږ وایو چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی ځوانان د ټولنې هغه مهمه برخه ده ځوانان هغه څوک دي چې د ولس ورته سترګې دي ځوانان هغه څوک دي چې د ولس د خوار ولس او په دې خوار ولس کې د کونډو رنډو یتیمانو دی ورته سترګې دي او ځکه موږ وایم چې ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی دا ځکه چې که موږ تاسو وګورو زموږ تاسو په پاوز کې بوډاګان نه غواړي ماشومان نه غواړي یوازې ځوانان غواړي ځکه دغه د هېواد نه دفاع د ځوانانو کار دی او په ټولنه کې مثبت تغییر راوستل د ځوانانو کار دی خو اوس پوښتنه دا ده چې زموږ او ستاسو د ټولنې ځوانان په رښتیني ډول خپل هغه کوم رسالت چې د دوی دی هغه ترسره کړی یا کومه دنده چې دوی ده ترسره کړي او زموږ د ټولنې ځوانان سره د دې چې ځوان ډېر مهم قشر دی او ډېر مهم مسؤلیتونه ورغړته شوي دي په اوس مهال کې زموږ د ټولنې ځوانان تر څومره بریالي شوي دي او په اوس وخت کې زموږ د ځوانانو د تګ مسیر په کوم لوري دی په همدې موضوع به له درنو میلمنو سره خبرې کوو حمیدي صاحب لومړی تاسو ته راځو ستاسو له نظره زموږ د ستاسو د ټولنې ځوانان ستاسو په فکر هغه مسؤلیتونه چې د یو ځوان دي هغه مسؤلیتونه چې یو ځوان ته ورغړېدل شوي دي دوی په همغه لار روان دي او دوی ستاسو له نظره کولی شي خپلو اهدافو ته په همدې لاره چې روان دي ورسیږي د تو د سوال په ځواب کې به زه دومره وایم دا چې خپرونه کامه ده نو باید په مختصر الفاظو کې سړی هغه ټوله کې د هره موضوع چې وي لکه څه قسم ته چې یو ځوان کلیدي رول لري په ټولنه کې مثبت رول لري او قوي رول لري همدا قسم ته د دوی قوي اراده او قوي هوډ ته هم ضرورت ده بالکل دویمه خبره ده چې موږ ته باید دا وښیو چې ځوان د کوم ځای نه تربیه کېږي د ځوان مدرسه کوم ځای ده او که چېرته موږ ته د مثبت فکر د جوړولو هغه مدرسه وپېژنو بیا موږ ته کړلی شو چې هغه نه بیا کور وکړو بله د ځوان هر څوک یوه ناڅوپه ځوان کېدای نه شي دا ماشوم وي بیا ځوان شي بیا بوډا شي نو د هر چا اولینه مدرسه چې د هغه د مور غېږه د کور ده نو په کور دا دی چې تر هغې وخته پورې چې هغه وکالن نه وي باید او فامیلي څار باید د نه وشي د والدینو طرفه باید د نه څارنه وشي هغې نه وروسته بیا دا وکالنې تاسو حمیدي صاحب دغه خبره که فکر وکړو هر یو ځوان په اوس وخت کې که هغه لوفر دی که هغه چرسي دی که هغه پوډري دی که هغه یهودي دی که هغه نصراني دی هغه چې هر څوک دی دا همدا ډول و نه بلکې د همدغې مدرسې نه دا ډول راووتو لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه یو څوک ماشوم چې پیدا شو هغه لوفر نه و وروسته په همدغه مدرسه کې د مور او پلار نه توجه وه هغې ته نه توجه ونه شوه کورنۍ تربیت یې ونه شو بالاخره دا په یو داسې لکه د تو خبرې په تیسره زه دومره یادونه کوم که نه لکه دا حدیث شریفه ده چې هر یو انسان چې پیدا کېږي دا په فطرت د اسلام کې پیدا کېږي که پلور یهودي وي بچه یهودي شي او که نصراني شي که مجوسي شي او که مسلمان شي نو هر څه په مختصر الفاظو کې دا چې کله وکلنۍ ته ورسېږي بیا د ماشوم مکتب ته داخلېږي نو په دویمه قدمه کې مسؤلیت بیا د ښوونځي د ښوونکو شولو د هغې نه وروسته بیا موږ ته په محله کې په قوم کې د مشرونو مسؤلیت ده د علماو مسؤلیت ده نو موږ ته په کور دا دی او والدینو ته په کور دا دی چې د خپلو ماشومانو نه باید څارنه وکړي لکه تو چې دا خبره وکړه چې اوس د ځوانان په کوم مسیر روان دي په کوم طرف روان دي موږ ته ځوانان لکه اکثریت وخت هغې شي ته یې وقف کړی ده چې هغه یې د پوره کوم
نه دنیوي فایده لري نه دنیوي فایده لري او نه اخروي فایده لري. د مثال په ډول که لوبه دوه خپل واخ لري، مکتب کې هم د سپورت ساعت موجود ده، نو تکه کرکټ وای، تکه والیبال وای، تکه فوټبال کې هر لوبه چې کې هغه یو مشخص ټیم کې باید وکړل شي، باقي وخت باید ته مطالعه ته او یو کیسب ته باید ته ورکړي. او که همدا قسم ته هر شي چې دي تکه راډیو تعقیبوي، باید یو مهالویش لمخې باید ته تعقیب کړي. تکه فرض مثال بله داسې خپرونه تعقیبوي هم د مهالویش لمخې باید تعقیب کړي. مګر دا نه چې ته د ګهیز نه تر موزیګاره پورې یا په لوبو کې مصروف یې یا په سیریالو کې مصروف یې یا په فلمو کې مصروف. د سیریالو او د فلمو کتل او زه د میډیا لري غږ په کاندي دی د ځوان نسل د پوره هیڅ ګټه نه لري بغیر د تعاون نه. کله چې یو ماشوم بلوغ ته ورسېدو، بلوغ نه وروسته 40 کلنۍ پره، نو 40 کلنۍ پره د دماغ چې د هغه هم دی، نو هغه نشي کولای چې د هر شي نه ښه اخذ وکړي. هغه که فلم کسې په یوه غلط طرف یې سوق کوي موضوعونو، هغه که سریال کسې په غلط طرف یې سوق کوي، نو موږ تاسو ته په کور د دې خصوصا ځوانې طبقې ته په کور د دې چې خپل وخت باید د تعلیم او تربیې دپاره وقف کړي، د مفیدو کتابونو د مطالعې دپاره باید وقف کړي. خصوصا هغه شیان چې د ده په اخلاقو نه بد اغېزه کوي هغې نه باید ځوان وساتي. نو زه خو چې څومره د اوس وخت کې فکر کوم موږ ځوانان اکثریت د موبایلو سره د وړ نسل مثبت لوري نه استعمالوي، مطلب په مثبت لوري نه استعمالوي، حتی چې د ګهیز نه لګیا او هغه کې مختلف قسم عکسونه کېدي. تاسو د خبرې په یعنی موږ په یو شي کې افراط کوو ډېر زیات. مثلا زموږ استاد ځوانان موږ تاسو ګورو، زموږ په شمول شاید موږ هم پکې شامل وو چې هغوی د ورځې هم فیسبوک کوي او د شپې هم تر 1 بجې پورې یا تر 2 بجې پورې، بیا خپله نورو انډیوالو ته وایي ولا زه د شپې تر 1 بجې پورې ویښ پاتې کېږم. خو دومره ستاسو د خبرې په چې موږ باید فیسبوک وکړو، په ټولنیزو رسنیو کې باید موږ پاتې شو، خو دومره نه لکه اوس چې موږ او تاسو یو. باید یو ځانګړی مهالویش ورته جوړ کړو، یو ځانګړی وخت کې ورشو، څارنه یې وکړو، ویې ګورو بیرته بیا اشنا صاحب ته وخت ورکوو د یوه خبره کوم. د دنیا ټول وسایل چې دي دا د ضرورت له مخې دي. بله دا معنی دنیا کې چې کوم شیان دي دا ضرورت ده. که فرض مثال د مثال په ډول نه موږ داسې لټرین ته لوټ شو، ضرورت را پکور وځو، خو دا معنی نه لري چې تاسو لټرین ته به حسامه. دا معنی د دنیا وسایل چې د دنیا کې چې دي دا یو ضرورت ده، باید استعمال شي. فیسبوک چې دا ته استعمال کا بالکل، خو په دا رقم استعمال کوي چې کم استعمال ته د پوره ګټور مفید تموم شي، نه دا چې کم استعمال ته غلط طرف ته سوق کی، غلط طرف ته د بوزیتو د مطالعه نه د تعلیمي برنامه‌ونه هغه ټول لري کی. نو آشنا صاحب بالکل آشنا صاحب استاد حمیدی صاحب هم په اړه خبرې وکړي کنه چې ځوانان زموږ په هره برخه کې افراط کوي. ستاسو له نظره ځوانانو ته څه کول پکار دی چې دوی د دې حالت نه راوځي؟ ستا فکر یو ځانګړی مهالویش یا ځانګړی پلان چې دوی د خپل ورځې لپاره جوړ کړي یا په عموم کې د یو میاشتنۍ لپاره دغه پلان چې موږ یادوو همدا به ښه لاره وي او که نورې کومې لارې شته ورته؟ ډېره مننه ظهیر صاحب، استاد محترم ښې خبرې وکړې. که چېرته وکتل شي زموږ اکثره ځوانان ځوان کیشر مو هیڅ د خپل تقسیم اوقات مطابق خپل پلان مخ پر وړاندې نه بیایي او نه د چا سره شته. که په سلو کې ووایم 4% زه په دې مطمئن یم چې 4% ځوانانو به خپل ځان لپاره یو خاص پلان جوړ کړی وي چې د سهار لمونځ وکړي، د هغې نه وروسته تلاوت کوي، د تلاوت نه وروسته مثلا دی راځي یو څه مطالعه کوي، هغه که په هره برخه کې وي او ممکن په دې کې داسې وخت هم ټاکلی وي چې د هغې نه وروسته به یو څه د کور لپاره موږ تاسو عموما کې دغه خپل شاوتالې فټیو کې مصروف دا تقسیم اوقات کې باید شاملې کړي، هغه واښه باید کور ته راوړل شي، د هغې نه وروسته د خپل کور کارونه چې دي هغه په دې ژوند سره بوځي. ځکه اوس وخت موږ کرانتین دی که نه په دې تقسیم اوقات سره، تقسیم اوقات باید ورځونه یو څوک تغییر او تبدیل کړي وي په دې تقسیم اوقات کې. که چېرته عموما کې فانتونونه یا مکتبونه شروع وي په هغه کې به ستا یو بل ډول تقسیم اوقات وي، ځکه نیمه ورځ ته درس ته ورکوي هلته ځې او مازدیګر وخت کې ته چې کله راځې په دغه غرمه وخت کې یو څوک 2 ساعته 1 ساعت خوب کوي، دا کافي دی. که ورځې چېرته لږ څه کوچنی وي د هغې نه وروسته که یو څوک راپورته کېږي د خپل لاس دقیقې مقصد فیسبوک ته ورکړي دې په خاطر باندې چې نوي شیان پر فیسبوک کې وګوري، دا به ښه خبره وي. مهم میسیج راغلی وي ځواب یې کړي، داسې نه چې فیسبوک ته یو ځل سر ورښکاره کړي بس خپله چټي میسیجونه خلکو ته کوي، د نورو هم چټي اباس میسیجونه ځوابوي. څنګه یې چېرته یې وخت چېرته تېروي، په دې باندې زیات وخت اکثره ځوانان تېروي. نه دغه یا پورته کوي زه نن په پلونکي ځای کې نن دلته که نه نن او ببر سر به یې نیولی وي وایي به چې د خوب نه راجګ شوم دغه دی دا ډول تصویر اخیستی، دا مهم نه دی دغه وخت کې.
مثلا لاس دقیقې وخت یې ورکړ، د هغې نه وروسته به یې بیا خپله مطالعه یو څه وکړي. نن ورځ کوم درس ورکړل شوی درس مطابق خپل یو څه مطالعه وکړي. د هغې نه وروسته مازدیګر وخت دی کولی شي چې یو څه د خپل همزولو سره تمرین وکړي. هغه که هره برخه وي، که فوټبال وي، والیبال وي، که تکواندو وي، بوکس وي، هره برخه کې وي خپل تمرین وکړي. نو دغې سره د یوه ځوان لپاره مهم تقسیم اوقات چې ما شارټکټ یا په لنډو کې وویلو، که چېرته دغه تقسیم اوقات یو څوک ولري، دی کولی شي چې دغه خپل صحت هم ښه ساتلی وي، بلې خواته یو څه زده کړه هم ترسره کړې وي. د شپې د خوراک نه وروسته دی باید هم یو څه مطالعه وکړي، هم به په هغه کور کې ارامه فضا هم موجوده وي. که چېرته مقصد د ده لپاره د بجلۍ یا د هغه سهولت نه وي، یو څه سیستم باید برابر کړي. نن سبا ټلیفونونه هم شته، کولی شي چې یو څه مطالعه وکړي. د مطالعې نه وروسته بیا دی کولی شي چې یو څه فیسبوک کې کار وکړي، هغې نه وروسته خوب وکړي. خو زموږ په ټولنه کې دا هر څه سرچپه روان دي. دغه روژه خو مبارکه خو تېره شوه. روژه کې به اکثره ځوانان ول دغه چې کله به یې ترویې وکړې، به ځنه به د ترویې څخه هم هغه لاټ ځوانان پټېدل، ځانونه به یې فټول، شیرغله به یې کوه. نو چېرته به ناست ول، بس یو ځای کې به سره ناست ول، په پیشنمي وخته پورې به یې چکه کوله. بس سهار لمونځ به یې سم د ملا د خولې نه به اذان نه وروتلی، ده به لمونځ زر زر خلاص کړه، خبره به یې خلاصه کړه. پروت به و تر 2 بجو پورې، 2:30 بجې پورې به بیا پروت و، خوب به یې کوه. بیا به چې راجګ شو چې والا ډېره ښه رژه روانه ده، ځان سره به یې دا خبره وکړه، او په دې باندې به یې خپله فخر هم کوله چې والا ما خو داسې خوب وکړه، داسې مې وکړه. وزړګیه ته ښار ته راشه، خلک بازار کې لګیا دي، په 100 روپۍ باندې کراچۍ ورسره وي، دغه غټې غټې بوجۍ پورته کوي، ښکته کوي، دغه مبارکه روژه هم نیولې ده. همدغه ورځ په ده باندې هم تېرېږي. د تا چې خوب وکړه فکر کم ته د زیات ګان سوې، ځکه تا شپه تېره کړې ده، شپې د زیان په چکه لډو باندې مصروف کړی و، فارې دې کړی وي، چټیات یې ویلي ول. مبارکه روژه چې وه، یو مثال مې د همغې هم وویلم. دغه اوس ځوانان چې اکثره په فیسبوک کې لګیا دي، یو چې پوښتنه ترې وکړي چې څه کوي، چې والا داسې مصروف یم، دا ډول میسیجونه کوم، دا دی او دا خبرې کوي، بلکې داسې یوه خاص موضوع باندې هم خبرې اترې نشي کولی. بلې خواته موږ اکثره ځوانان دي په دوکانو کې به هسې ناست وي، په زول به ناست وي، خو د بحث موضوع به یې څه وي؟ اشرف غني به وي، د بحث موضوع به یې د دولت مخالف کسان وي، د بحث موضوع به یې زموږ دولت وي، داسې بحث به وي چې هېڅ معنا به ونه لري، چې هېڅ معنا هېڅ ضرورت نه دی. د ده غږ تر کوم ځای پورې رسېږي نه. داسې کسان به تاسو هم لیدلي وي چې هلته دوی سره لاس او ګریوان کېږي، هم یو بل ته لاس هم سره اچوي. ممکن داسې کسان دوکانو کې به تاسو لیدلي وي، په دې باندې سره غشي، یو ورته وایي چې مثلا پلانی بادشاه ښه دی، بل ورته وایي چې پلانی ښه دی، هغې کار کړی، هغې دا کار کړی دی، بل ورته وایي چې والا ترافیک د خوا دی. په دې باندې هم ډېر وخت جنګونه هم راځي د ځوانانو په منځ کې. حتی دوی ته ضروري نه ده چې دغه خپل وخت په دې باندې ضایع کړي او خپل وخت په دې باندې مصروف کړي، ځکه د دوی غږ تر کوم مکیفه پورې هم نه رسېږي، همالته یوازې ځای نه نیسي، خپل منځ کې بحث کوي. یعنې ښه خبره دغه ده چې یو ښه فلان جوړ کړي، یو چاته ښه مشوره ورکړي، او په دې باندې فکر وکړي چې موږ په کلي کې څو غریبانان دي، څو غریبان راځي چې دته 10 روپۍ 100 روپۍ واچو. په یو کلي کې تقریبا 80% خلک پیسې دار دي، 60% غریبان راځي. آشنا صاحب تاسو ته خبر پته ځینی زموږ استاد ځوانان اکثریت دا فکر کوي چې چې په دولتي چوکاټ کې نوم یا چې په یو غټ موقف کې نه و، زه خپل ولست خپل کلی خپل کورنۍ ته خدمت کولای شم. تاسو ته خبر پته ته خپل کلی ته ډیر خدمت کولای شي، کولای شي دغه کلی ځوانان سره راټول کې، دا یو خدمت ده. کولای شي په دې کلی کې په ولاره باندې شګي واچوي، دا یو کار ده. کولای شي په دې کلی کې یو خفزار منځ کې ځوانان د علم لوري ته وهڅوي، دا یو کار دی. د هیواد لپاره د لوی کار وکړ. کدا نشي کول په خپل کور کې خپل کورنۍ سره ښه فضار منځته کړي، د خپل کورنۍ ماشومان علم لوري ته سوق کړي، په خپل کورنۍ کې علمي تعلیمات وکړي، علمي درسونه ووایي د شپې له مخې، دا یو ښه خدمت دی چې د خپل کورنۍ لپاره دی وکړو. زهیر صاحب د آشنا صاحب خبرې په تیز سره کنه مو مخکې ساتو کې د خبرونه د اگر چې نیم ساعت د کنه سړی زیات بحث نشي پکړلا، ممکن مو مخکې ساتو وکړه کنه چې د هر چا د پوره یو څو محدودي مدرسې دي. بالکل سبو ته دغه ځون پلور جوړیږي، سبو ته دغه ځون چې دا پلور جوړیږي، ارتون کا نسل دته پوتې کیږي. بالکل دا به د زو سره د قضاوت وکي چې زه چې وزدار کنه یم ایمو ارتون کې نسل د پوره ز څلرم ایمو طرح پلان چه ده، خپل آینده لري دی، د خپل آینده لري، و دا خدا من لري چې دا ځون د ځونی وډا کیږي نه. مې دې کته فکر مونږ ته ځوانان سره تاسو یم چې کله کوم د کار وخت وي، د ځوانۍ وخت وي، هغه په چټیاتو کې تیر کی، کله چې مسؤلیتونه ورغاړي شي، مثلا د واده څښتن شي، د ماشومان څښتن شي، بیا لار تر نه ورکه چې زه وسو کوم، ځکه ولته بیا مسؤلیتونه وته راځي شي، ماشومان دې نه پیسې غواړي، خځې دې نه پیسې غواړي، هغه ضرورتونه لري، مشکلات لغو دی باید رفع کی. دی حالات کې بدن لار ورکه شي، بیا سر وهي چې هو ما باید تعلیم کړه، ما باید کسب زده کړه، ما باید دا کړ. نو څوک مې غاګاوري تاسو هیله تاسو په دې کې سره موافق شئ.
څوک چې مو غږ اوري دغه د ځوانۍ وختونه د کار وختونه دي کله لاړ بیا به لسونه سلوي تاسو مې ربري حمیدي صاحب خبرې ته مو دمه ورکړي د پکور دادی چې هغه د مدرسې خبره مکوله چې مدرسې خبره مکوله کنه ځوان لکه اسلامي ارشادات لمخه د ځوان عبادت چې دغه سره زار ده بالکل نو همدا کې سره په ټولنه کې د کور هم سره زار ده ځکه دا زیاته انرژي لري او اوس مې تاسو ته کیسه کړله کنه د خبرونه موضوع چې سره کېدلو ځوان داسې حیثیت لري لکه یو قوي دوايي هغه چې بیماری ته کومه دوايي کې چې کیفیت او کمیت یې هوي هغه چې د مریضۍ په مقابل کې وچوړل فورا انسان په وجود کې تغییر راولي بالکل نو ځوان انرژي ډیره پوراوي دا که په کور کې مثبت تغییر نشر وسله په ټولنه کې نشر وسله اقل حد دنه باید منفي کور نشر نشي بالکل ښه خبره دادو خیر دا که مثبت کور نشر وسله خو دنه باید شر خلکو ته ونه رسي شرم خلکو ته ونه رسي منفي کار دا معنا دا خو خپل باید د منفي کور منبع جوړ نشي کنه که مثبت کور نشي کړلا باید د کور د پاره بوجا تموم نشي دا معنا په نشه اکثریت ځوانان داسې دي چې مثبت کار خود نشي کولای چې خپل د منفي کار منبع ګرځیدلی وي مثلا کنه باید که مثبت کور نشو کړلا باید د منفي کور منبع خونه ګرځو کنه چې ټول خلک مونږ ته وایي چې دا بد کور تو کړهو نو ځکه دا ټول خلک په دې لار نه روان شول دی وایي نه چې کتابونه لیکي چې څوک چې دی و نیک کور ته هدف کېږي څومره خلک چې په غاره ونی اجر هغه سره رسیږي او څوک چې دی و بد کور ته هدف کېږي بالکل لکه و د ځوان نسل کنه لکه بعضی خلک دا مخ خپل خودشته کنه خپل می ځوانون په دې نه لیدل چې په سیګریټ مو لیدل یا په 400 لیدل خو د خلکو د خبرو نه داسې معلومیږي کنه د داسې چې ځوان نسل ډېر په نشي مواد اخته شو ده کنه نو زه د دې رسنۍ لارې په ټولو ځوانونو د غاښ کمو چې تو تجربه ډېره کم ده ته کنه نسور نه سبو ته سیګریټ ته وځي ځکه تو تجربه کم ده سبو ته بل څوک ویني چې هغه 400 کوي ته 400 ته کې وځي ته په ډرو ته اخر تو ژوند ته بکیږي ته د فامیل دی پر یو بوج ته موميږي یو کور دادی چې موږ ته باید د کور دی پر منبع نشو کنه یو عالم نه خبر اوریدا وایي چې دغه شیشه چې تاسو یاد کړه کنه دا هغه کوم هیواد چې جوړ کړی دا هغه په مغه هیواد کې په 100% ډول سره هغه بند کړی دا هیڅ څوک غیته لاسلسای حتی څوک پیژنې امنه خو زمون هیواد ته ډېری په پریمانه سره راځي دې نه معلومیږي خبر نه څوکړه چې زموږ د ځوانانو تبایل لپاره ډېر غټ کار روان ځوانان باید متوجي دي سیګریټو ډبای کته سو وګوره په دې باندې لیکل دي کنه چې سیګریټ څکول د کینسر خطر لري ولته په ډبې ته لیکل یادي مګر بیا هم موږ ځون یا موږ خلک هغه څکوي کنه هغه نه ګټه وخلي نه اصلا په کور دادی چې موږ لاندې خبره دادو چې د مثبت کور دی پورا اقدام نشو کړلا نو باید د منفي کور د پر اقدام ونه کو موږ ته ځوانون یو موږ ته په شمول موږ ته ځوان انرژي لرو باید داسې کور ونه کو چې هغه ټولنې د پوره د ضرر او د خطر او د تباہي سبب ګرځي نو په ټول ځوانونو می غږ دادا چې خپل تعلیم ته مخه وکي خپل تعلیم حاصل کی د تعلیم سره په څنګ کې باید کسب حاصل کی د وجنه سادي سي بیا چې کوم انسان چې په کسب نه لوس وي هغه بل چاته د حاجت لوس نوري ډیر خلک وکي چې هغه تعلیم نه دا کړ خو به کس با پوتې شواله اوس هغه د ډیرو لوی ستونزو سره د لوی مشکلاتو سره مخ ده نو آشنا صاحب بالکل کڅو تعلیم ته لاسرسي لري که اوس وخت کې تعلیم هغه دی تعلیم کې چانه چې تعلیم دورات راشي دا غړي کړل شي او کسب ده کې دا خپل علم آشنا صاحب او حمیدي سه وخت مم کام دی ورسته کې مخبل د تلویزیون دی مرکای مرکاوري دغه نه به خبريال پښتنو کړی دی مرکای حمیدي سه څلور اولادونه په د افغانستان پر روان بحران کې لاس ور کړی په دې دولت کې به غنه دی خبريال پښتنو کړی شي څه هیله لري هیله د چاله په لري اولادونه د ټول په جنگ کې وژل شول یوازې ته پاتې د چاله پر د هیلې سترګې د چاته وراوړي هغه ورته وخت لوی د غټول اور د سهار تر مازیګر پورې د غزوانان چې پانتونونو ته لیسو ته مکتبونو ته زی همدغه زما هیلې دي همدا زما امیدونه دي همدا به د وطن لپاره کار کوي په داسې حالاتو کې ستاسو دواړو لندن پیغام اخلو ځوانانو ته هدف می دادو چې ځوان ته یو دومره هیلې دي یو دومره توقعات دي څه باید وکړي حمیدي صاحب لونه تاسو پیغام لاندې اخلو مو مخکې څه توکل څوک چې علم ولري هغه به د ټولنې په ارزښتونو او د ټولنې په ضرورتونو پوهیږي نو ځوانانو ته پکور ده چې څومره هڅه کړل شي څومره کوښښ کړل شي باید د تعلیم په حاصلولو کې بالکل
او د هغې سره په څنګ کې باید د کسب په حاصلولو کې باید کوښښ وکړي. کله چې دا تعلیم وکړي په واقعي ډول سره تعلیم وکړي او دا یې کړلی شي چې په واقعي ډول سره بیا ټولنې ته خدمت هم وکړي. دا واقعیت خبره ده چې هغه مناسب نه وي د موږ تاسې سره. زه خو دا فکر کوم او دا مې ګمون ده که نه چې ټولنې خلکو د ټولنې وګړو ټولې هیلې د لوسه ویر کړلې او دا به ډېر مایوسه ژوند کې بیا رښتیا خبره. نو موږ ته په کور دا دی چې باید دې ټولنې دپاره واقعي خدمت وکړو، کار باید وکړو. اشنا صاحب مهرباني تاسو که څه هم زړه کې مو ډېر شته تاسو خبرې پرې وکړې هر اړخیزې، لکه څه ډول چې مخکې هم یادونه وشوه چې یوه مورکۍ کولی شي چې په خپل لاس کې او په خپله غېږه کې د نړۍ بهترین کسان وروزي، لکه څه ډول چې ویل کېږي چې په یو لاس باندې زنګو زنګوي او بلې خواته په بل لاس کې ټول جهان زنګوي. دا بې له شکه همدغسې د افغانستان ولسمشر سربیره ټول ولسمشران د یوې مورکۍ په غېږه کې راویښ شوي، نن تر دې موقفه پورې رسېدلي دي. خو بلکې یو دا څه هم شته چې په کور کې یو څوک ډیرور وي، هغه د کور اکثره غړي ډیروران کیږي، د غټو موټرو مقصد. یو څوک ډاکټر وي، هغه د کور اکثره غړي ډاکټران کیږي. د یو کور چې څوک په یوه بله برخه کې کار کوي، اکثره غړي همغې اړخ ته زیات ځي. خو موږ په ځوان کشر باندې همدغه مایک له لارې غږ کوو چې دوی باید ځان لپاره همغه طرحه جوړه کړي، د خپل پلار په خوښه زیات لاړ نه شي. لکه څه ډول چې مقصد ستا پلار ډاکټر دی، ته همغه شان ډاکټر نه شو جوړېدی. ته چې په څه کې ماهر اوسېږې، څه دې زده وي، په څه کې شوق علاقه ورسره لرئ، په همغه باندې کار وکړه، همغه څه زده کړه، په همغه باندې مخ پر وړاندې لاړ شه. دا مې خاص ډول د هغه کسانو لپاره د پیغام و چې هغه تعلیم یافته کسان دي. خاص ډول زموږ ځینې کسان باید ممکن ولسوالۍ کې اوس هم اوسېږي چې د تعلیم کچه یا کامه وي او یا هېڅ تعلیم یې نه وي ترسره کړی د هغې نه موږ غوښتنه همدغه ده چې دوی خو که ډېر څه نشي کولی دغه خپل ماشومان یوې ښې لارې ته هم رهبري کولی خو شي. لکه څه ډول چې مخکې خبرو کې هم استاد محترم اشاره وکړه، دوی کولی شي چې دغه خپل د کلي ماشومان راټول کړي په یوه سیسټم باندې چې راځئ نن خو دغه کلي لار جوړه کړو، سبا ورځ دغه کلي ویله جوړه کړو، صفای کړو، پاکه کړو. دا یو کار دی، ټولنیز کار دی. یو څوک په چرسو باندې، په پوډرو باندې، په بل څه باندې اخته دي. اکثره ځوانان زه خپله ما لیدلي دي چې دوی زما نه حیا کړي، دغه سګرټ یې نه دی راخیستی، تش سګرټ نن ورځ تش سګرټ راخلي، سبا دوی دوه سګرټ ځان ته پیدا کوي، بله ورځ درې کوي. یو ښه مثال مې چې ذهن ته دغه وخت کې راغی، دغه زموږ او ستاسو په خوست ښار کې کوم پارکونه چې دي، په دغه پارکونو کې چلمونه ورسره دي. هغه چلم دوی کش کوي، درته وایي چې د ماڼۍ چلم دی، په جواته باندې ناست وي، یو سیلفي عکس هم ورسره اخلي، فیسبوک ته هم راپورته کړي چې ما د چلم سره تصویر اخیستلی دی. دغه لوګی د ته چې د ماڼۍ چلم ورته وایي، دغه لوګی چېرته ځي؟ دغه د ماڼۍ لوګی دی. دغه لوګی کوم ځای ته ځي؟ د دغه څخه کینسر جوړېږي. ووره دغه چارواکي هم باید دغه برخې ته متوجه اوسېږي چې دغه خوست ښار کوم پارکونه چې دي په دغه کې چلم ډېر زیات عام شوي دي. یو ځل مخکې هم په همدغه مورد باندې ما خاص خپرونې درلودې، همغه د خپرونو علت و چې دوی هغه چلم هم بندېږي، هغه راتړل کېږي. که څه هم د خپرونې موضوع اوږده ده، موږ خبرې زیاتې پرې لرو، خو دلته وخت راسره کم دی، نو ډېرې زړه کې مو ډېر څه شته چې ډېرې خبرې پرې وکړو. خو ظهیر صاحب نور موضوعات کې به هم راځو، له اورېدونکو سره به پاتې کېږو. انشاءالله تاسو دواړو نه به هم ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه اشنا صاحب تاسو نه او حمیدي صاحب تاسو نه، کورونه مو ودان دوستانو. د دې اونۍ فکري رغون خپرونه هم تر دې ځای پورې وه چې نننۍ موضوع مو د ځوانانو مسؤلیتونه او په اوسنیو وختونو کې د ځوانانو تګلارې په همدې موضوع باندې راسره ډېر ګران میلمانه وو، مبارز ځوان عبدالرحمن اشنا او ښوونکی میر اعظم شاه حمیدي صاحب. خپرونې کوربه مو زه نورغفور ظهیر وم، تخنیک یې راسره ژمن صاحب و. ټولو اورېدونکو نه ډېره زیاته مننه چې پروګرام ورسره واورېدو. تر بیا ښه وختونه، خوشحاله شئ. فکری رغون د ځوانانو د فکر جوړونې پر لارو چارو خبرې اترې. فکری رغون